السلام علیکم دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست تعلیم چینل ته. په دې ویډیو کې موږ وایو 50 اسانه جملې یا اسانه 50 جملې کومې چې روزمره استعمالیږي او کاریږي. نو ویډیو در سره تر اخره وګورئ. In a lot of trouble. In a lot of trouble. په ډیر مشکل کې. په ډیر مشکل کې. In a lot of trouble. په ډیر مشکل کې. منګه داسې ویلی شو I'm in a lot of trouble. زه په ډیر مشکل کې یم. صرف او سره I'm یو ځای کې نو in a lot of trouble په ډیر مشکل کې. He repeatedly told. He repeatedly told. هغه بار بار ویل. هغه تکراری ویل یعنی. He repeatedly told. هغه بار بار وویل. Our neighbor. Our neighbor. زموږ گاونډي. Our neighbor. زموږ گاونډي. زموږ همسایه. It was winter. It was winter. ژمی وو. ژمی وو. It was winter. زیاتره موږ خبرو اترو کې یا قصو نیمو کې وایو چې هغه فلان کې وخت وو یا وړی وو یا ژمی وو. No, it was winter. ژمی وو. Come upstairs. Come upstairs. پورته راځه یعنی پاس راوخیژه. Come upstairs. پورته راځه. He likes driving. He likes driving. هغه موټر چلول خوښوي. He likes driving. هغه موټر چلول خوښوي یعنی موټر چلول یې خوښیږي. He likes driving. ساده موږ داسې وایو چې هغې موټر خوښیږي چې وچلوي. His brother. His brother. د هغه ورور. His brother. د هغه ورور. On the road. On the road. په سړک. On the road. په سړک باندې. Seems very tall. Seems very tall. ډیر لوړ ښکاري. Seems very tall. ډیر لوړ ښکاري. ډیر جګ ښکاري. Get in the car. Get in the car. موټر ته وخیژه. Get in the car. موټر ته وخیژه یعنی موټر ته پورته شه یا موږ وایو موټر کې کینه. In the shop. In the shop په دکان کې. In the shop په دکان کې. He has a son. He has a son. هغه یو زوی لري. He has a son. هغه یو زوی لري. With his parents. With his parents. د خپل مور او پلار سره. With his parents. د خپل مور او پلار سره. We met yesterday. We met yesterday. موږ پرون ولیدل یعنی پرون ملاقات وکړو. We met yesterday. موږ پرون ولیدل. His name was Ali. His name was Ali. د هغه نوم علي و. د هغه نوم علي و. His name was Ali. A bit expensive. A bit expensive. یو څه قیمته. A bit expensive. یو څه قیمته. او که چېرته ووایو چې very expensive نو بیا ویلی شو ډېر قیمته. All these things. All these things. دا ټول شیان. All these things. دا ټول شیان. دا ټول څیزونه. There is no issue. There is no issue. کومه ستونزه نشته. There is no issue. کومه ستونزه نشته. کوم مشکل نشته. Like you said. Like you said. لکه څنګه چې تا وویل. Like you said. لکه څنګه چې تا وویل. Market accessibility. Market accessibility. بازار ته لاسرسی. Market accessibility. موږ وایو هغه کور د بازار نه لري دی. بازار ته accessibility نه لري. بازار ته لاسرسی نه لري.
reduce the price. reduce the price. بیه کمه کړه یا ویلی شي قیمت را کم کړه. reduce وی کمولو ته. reduce the price بیه کمه کړه. it will be difficult. it will be difficult. دا به ستونزمن وي. it will be difficult. دا به ستونزمن وي. دا به مشکل وي. owner of this house. owner of this house د دې کور مالک. owner of this house د دې کور مالک. just like you. just like you لکه ستا په شان. just like you لکه ستا په شان یا ویلی شو لکه ستا په څیر. just like you. in such a matters. in such a matters په داسې مسایلو کې. in such a matters په داسې مسلو یا مسایلو کې موږ کنه په داسې مسلو کې ځان ښکیل کول نه پکار. نو دلته معنا دا ده in such a matters په داسې مسایلو کې په داسې مسلو کې. so I do this. so I do this نو زه دا کوم. so I do this نو زه دا کوم. کله چې ته خپل ټکنیک یو خبره اتره چا سره شریکې چې زه کوم دا کوم ته ویلی شي so I do this نو زه دا کوم یا داسې کوم. at the moment. at the moment دا مهال یا موږ ویلی شو دا وخت. at the moment دا مهال. for long time. for long time د اوږدې مودې لپاره. for long time اوږدې مودې لپاره. for long time د اوږدې مودې لپاره. weird situation. weird situation عجیبه حالت. weird situation عجیبه حالت. کله چې هم څوک په داسې حال کې چې هغې کار نه سر معلومي نه بر او ګډ وډي نو ویلی شي چې weird situation عجیبه حالت. eat peacefully. eat peacefully په آرامه وخوره. په آرامه یې وخوره. eat peacefully. do it yourself. do it yourself خپله یې وکړه. do it yourself خپله یې وکړه. it's useless. it's useless بېفایدې ده. it's useless یو څیز چې کار نه کوي ته ویلی شي it's useless کار نه کوي بېفایدې دی. since morning. since morning له سهار راهیسې. since morning له سهار راهیسې. د دې morning په ځای استعمالولی شي last week, since last week, since last night یعنی since دې دپاره استعمالیږي چې د هغې وخت نه تر اوسه پورې. since morning له سهار راهیسې سهار نه دې وخته پورې یعنی. rest of the work. rest of the work پاتې کار. rest of the work پاتې کار باقی کار. but before that. but before that خو له دې مخکې. but before that خو له دې مخکې موږ کنه راځي چې ته ولاړ شو خو د هغې نه مخکې به داسې وکړو. نو before that معنا د هغې نه مخکې خو له دې مخکې. I don't remember. I don't remember زما نه دي په یاد. I don't remember زما نه دي په یاد یعنې ما ته په یاد نه راځي. in which street. in which street په کومه کوڅه کې. in which street په کومه کوڅه کې. pack them all. pack them all ټول بسته کړه. ټول pack کړه. packing یو شی ریپ کول بندول یو څیز کې دې ته pack ویل کېږي. دکان کې ته ولاړ ته pack them all دا ټول بسته کړه. دا ټول pack کړه بند کړه یعنې وړمه یې. stay for lunch. stay for lunch غرمې ته پاتې شه. stay for lunch غرمې ته پاتې شه. لنچ ویل کېږي غرمې ډوډۍ ته. I noticed everything. I noticed
everything ما هر څه ولیدل. نوټس ویل کېږي چې وضعي ته ته لاړ شي او هر څیز دې په نظر کې راشي او نوټس یې کړي. هغې ته ویل کېږي I noticed everything. ما هر څه نوټ کړل، هر څه مې ولیدل. At the right time. At the right time. په سم وخت کې. At the right time. په سم وخت کې. موږ زیاتره وخت تېر وخت باره کې خبره کوو. که په سم وخت کې مې داسې کړو یا هغسې مې کړو. At the right time. Some personal issues. Some personal issues. ځینې شخصي مسایل. Some personal issues. ځینې شخصي مسایل. یا موږ ویلو بعضې شخصي مسلې. It's nothing serious. It's nothing serious. کومه جدي خبره نه ده. It's nothing serious. کومه جدي خبره نه ده. کوم serious خبره نه ده. In last few days. In last few days. په تېرو څو ورځو کې. In last few days. په تېرو څو ورځو کې. You created problem. You created problem. تا مسله جوړه کړه. You created the problem. تا مسله جوړه کړه. problem دې جوړ کړو.